ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس، زما عزت مندرونو، نن چې کم دلته اجتماع جوړه شوې ده، دا د قرآن شریف د ترجمه او د تفسیر په سلسله کې ده، او زمونږ محترم ورور جناب حضرت مولانا حافظ حسین علی جان صاحب د قرآن شریف ترجمه شروع کړې ده، او دا سورت اسراء اختتام ته رسول ده. زه قسم دی په دې ډېر خوشحاله یم چې زمونږ د محترم مشر حضرت مولانا احمد علی جان صاحب رحمه الله هغه نوم خدای روک کړی نه دی، دا د خدای فضل ستاسو د پاره او د ده د خاندان د پاره به ډېر لوی شرم و چې د هغه په ګدی بل څوک ناست وي او د هغه په مسله بل څوک ناست وي. دا به ستاسو د پاره هم ښه خبره نه وه او د هغه د پاره به هم ښه خبره نه وه، د هغه د خاندان د پاره. نو دا شکر دی چې د هغه د هغه دین او د هغه د هغه وعظ او د نصیحت هغه ګدی خدای د هغه د کور نه بار نه کړه، او پروردگار د هغه بچی عالم او حافظ خدای پاک ته د قرآن خدمت عملی او د دغه دینی مدرسې خدمت هم ته خدای خلی. دا ډېر لوی د خدای فضل، ټول وایي الحمدلله. د دې صورت متعلق نور بیان به درته مولانا صاحب کوي، خو زه یو دوه درې خبرې درته ذکر کوم. یو دا دی چې د دې صورت څه فضیلت دی، او دویم د دې شان نزول څه دی، او دریم په دې صورت کې یو ضروري غوندې یو ناشنا واقع ذکر شوې ده، د هغې مختصر بیان به درته وکړم. د دې صورت فضیلت دا دی، په مسلم شریف کې او په ابو داود شریف کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې څوک د دې صورت لومبي لس آیتونه یاد کی، لومبي لاس، نو پروردگار با دل یو رڼا پیدا کی او د دجال د فتنې نه به خدای محفوظ ساتي. د دجال هغه فتنه ده چې حضور پاک فرمائے ما من نبی الا قد انذر قومه، یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی د چانه، من المسیح الدجال، د مسیح دجال نه. بچې که دا فوټو نو باسې خبرې اسې بندوی وازه، د مسیح دجال نه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. خو حضور پاک فرمایي بی یو پیغمبر داسې خبره نه ده کړې کم چې درته زه وایم، دا نه دی ویلی، او هغه دا دی چې دی به په یوه سترګه ړوند دی ړوند. چې دا مه کوه خفه نه شي، هسې اواز بندوه، په سترګه ښی سترګه به ړوند دی ړوند. دا وایي بل پیغمبر یې نښه نه ده ښوولې، او زه درته دا نښه ښیم. نو دا لس آیتونه چې څوک یاد کړي دومره زیات شی نه دی، نو خدای به د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. یوه بل یو حدیث پاک کې راځي، حضور پاک فرمایي چې د جمعې پر ورځ څوک د دې صورت کهف تلاوت کوي، د جمعې پر ورځ دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي، هغه رڼا د زړه د هدایت رڼا ده، او د قیامت پر ورځ به هم دله خدای یو نور پیدا کړي، او په خپله حضور پاک فرمایي هغه نور رڼا به د ځمکې نه د اسمانه پورې داسې نور به خدای پیدا کړي، او د دجال د فتنې نه به هم خدای وساتي. او بل عجیبه نکته ده، وی د تیرې جمعې نه د دغې جمعې پورې ګناهونه به مو ته خدای معاف کړي. او فرمایي حضور پاک وی د اتو ورځو د هرې ورځې د فتنې نه به خدای پاک وساتي. فتنه یو عام لفظ د مصیبت شو، عذاب شو، بیماری شو،
د بچی فتنه، د مال فتنه، د عزت فتنه، د دې نه به خدای محفوظ وساتي. نو ټول مسلمانان د دې صورت تلاوت د جمعې پر ورځ کوي. د جمعې پر ورځ د دې تلاوت دا ثابت شو. د دې صورت شان نزول څه دی؟ نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکی مشرکانو سره مقابله راله، او قسم دې داسې مقابله راله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچوله، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکې به پیروان اچو، د سارو پیروان، او بعضې بدبخته ده چې حضور پاک به د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده چې نبی علیہ السلام له بیماری کې څادر واچو، هغې له به ول ورک. دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه ابن ابي معیط. دا ډېر سپیرو، دا دومره سپیرو چې کله ابو جهل ده وی چې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبی علیہ السلام په دې ملی ورغورځوي. دې سپیره هغه کار کړی دی. نمبر 1. دویم دې سپیره هغه کړی دی چې حضور پاک کې دې ګریوان ته څادر اچولی دی. او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبی علیہ السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپیره خدای مسلمان. نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف د ده او د هغه تعلقاتو هم ډېر سپیرو. نو دی چې هغه له لاړ خبر شو او ورته ویې عقبه ته تلې او د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم، هغه سره دې ناسته کړې ده، زه بس زما ستا تعلقات ختم، نن نه پس به زما ستا تعلق نی، ماله به نه راځې نه به درځم. وی ګوره زما ستا دوستانه ده، زه خو هسې تللی وم. وی نه بس چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې، زما ستا ختم، نن نه پس به ما ستا تعلق ختم. د رضا کو نه رضا کېده، اخره کې وی په یو شرط به درنه راضي کېږم، تعلق به در سره قائموم چې ته لاړ شې د نبي علیہ السلام نوم یې واغېست، د هغه په مخ لاړې وتکې، هله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې. څومره ګران کار. دغه عقبه دا تکلیفونه صحابه وهل، روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو، ناکام شو کافران. چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار که، بدر کې دی گرفتار شو، جمدی ونیوی شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به دا گزاره کوله، صحابه وی چې دی به مونږ له خدای کم ځای په ګوته راوړي، مدینې ته په قیدیانو کې بوته لاره کې یو ځای مردار که. نو چې دا معرکې کې دی د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو، یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري څه له ورسره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده، هلته به ولیږو. نو دا عقبه ولیږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معیط، او یو بل کافر نضر ابن حارس، دا 2 کسه ولیږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیانو سیدل، هغوی نه تپوس وکړه. هغوی ورته وی د 3 خبرو تپوس ته وکئ، که دا جواب یې ټیک درکه دی به رښتونې پیغمبري. ځکه مونږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه هم دا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومه.
نو که جواب یې درک ټیک خو صحیح ده، که درې نه که نو دی به دروغجن پیغمبر. هغې چې رالل میټینګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي دي، هغه 3 سوالات مونږ د نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه که دروغجن وي. 3 سوالاتو کې یو سوال دا و چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکانو چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او رک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کم ځای رک شو، د دې واقع ذکر کا چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک وي؟ دا معلومات دی والی، دا هم ناشنا ده او دا ړومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دی وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی مونږ له د 3 سوالاتو جواب را، که دا دې راکه مونږ به ومنو ته چې ټیک وی، او که دا دې را نه که بیا به ته دروغجن پیغمبر. نبی علیہ السلام ورته سار له به جواب درکم، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو، نه خو ما سره څه خط و کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم، ماله به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکوم. اتفاق ته ګوره حکمتونه پکې وي، د الله پارشي کې حکمتي. د نبی علیہ السلام انشاءالله لفظ یې شو، دیو نه وی چې سار له به جواب درکم انشاءالله، دا انشاءالله یې ونه وی چې وی نه وی پې الله خفه شو، جواب لیټ شو. دوی سار له رالل، نبي همې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې، رښتیا خبرې کوم دروغ نه وی. بله ورځ هم رانله، 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وی او لوگ به کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا وی. په دې زه خفه یم، دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، بیا چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا 3 واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او دا هغې پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقعا بیان شو. نو دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کړي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقي تفصیلي نه ذکر کړي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای ذکر کړي، مخکې حصه رستو ذکر کړي، رستو حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی. دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي. قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دی، لکه یو عالم واقع ذکر کړي، دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت لي، واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي، هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی، او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه ده. بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي. دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي، او دا اصحاب کهف دا بیا کم خوا تللي دي او کم ځای کې رک شوي دي، او د دې مقصد څو دا یو واقع ده. نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ګورې اختلاف پکې شته. د عیسی علیه السلام نه پس 2,500 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي دي. کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و، د هغې بادشاه نوم دقیانوس و.
د قیانوس بادشاه دا غي بادشاه په زمانه کې دا الکان پیدا شوي او دا الکان شهزادګان دو چې دا مختلفو علاقو د گورنرانو بچیو د وزیرانو بچیو او دا الکان ډیر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلی دي نه خپې د کار سره بلی دي وجودونه نازک مزاج الکانو او د خپل وزیر یا د گورنر د دغه خلکو بچیو زو زمانه دا د قیانوس وا او د عیسی علیه السلام نه 250 کاله پس دا واقعه وا د قیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کم خار سره چې دوی تعلق او کم علاقه دا غینم افسوس په سین سره مخکم سین دی ورستم سین بادشاه مشرکو شرک بیکاو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کم سړی چې به دربار ته راغی نو لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې اجرو کې خلکو سره بوتانو دغه بوتانو سجدې به کول عبادت به کو یو میلې له به دوی تلل په کال کې هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولګي پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لګي یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لګي دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی د قیانوس وزیران دی لګیا دي خلق خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلې دي بوتانو ته سجدیم کېږي بادشاه ناست تخ لګېدلې دی اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی پیشو چې څنګه را ټوپ کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوته خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه میمه د خدایه دعوه هم کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوئ چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت بادشاه فورا ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چلو شو کله یو خوا منډه وی کله بل خوا منډه وی ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه را پرېوته دې لکانو پړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله په خدای خو یره نه راځي ده خو دومره یره و د واغېشته زه به ترې تعبیر وکړم کتابونو کې نشته زه به ده وویم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړی دي فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سې میدان یې ټول لړلی نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې رایادې شي زه ډېر خوشحاله شم دویم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته شکر دی د خشته او ښکلي صفتونو مالک دی او زموږ خالق او مالک دې لکانو سوچ وکړه چې دا څنګه خدای دی یو پیشو ټس سره دوم یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووال تخت نه ټوپونه ووال او خلکو رونیوه خدای خو داسې نشي کېدی خو بادشاه دومره زورور دی پولیس فوج ور سره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی نو یو الک دی شهزادګانو کې پاسېد یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دی د پلار چا پیدا کړی دی د نیکه چا پیدا کړی دی انقلاب راغی په ذهن کې یاد وساتئ ورونو خدای پاک د موږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی فطري دین فطرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت، یو معشوم داسی نشته چې هغه فطرت اسلامی باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی، خدا خو مونږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو. یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادت ته نو اخوی مایل شي. عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپل سکولونو کې مدرسو کې سبق وی اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نی لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دی ورته سوچو کې دی به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی، داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او د ستوري پیدا کړي دي، دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لاړ هغه سره کېناست، بله لک راغی بله لک راغی، دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته رالی؟ ابل وی نو ته څنګه رالی؟ ابل وی ته څنګه رالی؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وی چې زه خو به ال ویم خو که زما خبره پټه ساتئ، ال وعده کوئ. وی بالکل موږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خدا رالل چې دا د قیانوس خدای نه دی، الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغل چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاس وتراشل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان له شوم. ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی. خالقه بس ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي، خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه. ولی که بادشاہ خبر شو، سرکاری مذہب بت پرستی دا، که بادشاہ خبر شو یا زمون پلاران خبر شو یا مشران خبر شو سزا براله راکړي. پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوسه مشوره سلا به کوو، خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي. بادشاہ ته اطلاع ورسېدل چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي، هغوی خو بل خدای مني. بادشاہ فوراً دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړل. بادشاہ ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټېږي. فوراً د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمایي څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، دا الله نه ما سوا بل خدای نه منو، او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خدا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړي. او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیدم ده، داسې م چېرته پرېږدم. میټینګ شروع شو چې څه ورسره وکړو. پلارانې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو. هغه ویرېدل. وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني، زمونږ بچي دي مونږ ته دستبردار چې څه ورسره کوې ورسره یې وکړه. بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه. چا وی صاحب مړې که میټینګونه کېدل. بادشاه وی نه یو چل کوم، دوی له بله غوندې مهلت ورکړو. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نشو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چالم نه وي ورکړې. وی ځای بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې، تجربه نشته، بې تجربه یې، ځای لړ شئ، سوچ وکئ، مشوره وکئ. تاسو له 2 ورځې پورې مهلت، که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورم، سرمنې به مو باسم پرېږدم نه.
تاسو له مهلت درکم. اوس که سمدستي موجنم خلک به ظلم یې ورسره وکړو. هلکان هغه نه پوهېدل، دې مشر و دې خو پوهېده مهلت درکم. دې ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي. د ده د یارې نه خو زموږ پلارانو هم انکار وکړ، نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسو، څه به کوو اوس. ګوره نیازبین هم و که نه، کوم چې نیازبین لوی خو نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کوره به لږې پیسې راوالو او چېرته بار به وځو. د ده د بادشاه نه به چېرته ځان بار وباسو. به دا بادشاهي نه صحیح که نه، بل دی صحیح. هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان چې ده، هغه خو به داسې بادشاهي وي لکه چارسدی چې ده یا د پېښور وه. نو چارسدی نه خو سړی مردان ته تلی شي او پنډۍ ته هم تلی شي او پیاده منډې چې والي لاور او کراچۍ ته هم تلی شي. ډېره ښه ده. کورونو نه پیسې راواغېستې، چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو نو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه داغه هلکان دي داغه چې نوې مذهبې دی داغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی. نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې. نو د هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه، خوراک به مو خورو، مشوره به مو کوو، هلال څه خوراک یې هم راوړه. کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي. دې مشورې دوران کې ماښام شو، چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله، چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست، اوده شو. قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر. قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي. دا د خدای لوی قدرت. 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوده دي. او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی. خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غارم په داسې طریقه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي، پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې اوبړی شي د هغې نه هم خدای پاک ساتي. وده دې دوی دقیانوس بادشاه فوراً چې هغه ټیم تیر شو دا هلکان پیدا نه شو هغه فوراً په اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ. لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره. غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي. خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو. ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي. دقیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړ او اعلان یې وکړ چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي دي. هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان. هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاری کو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي به وقت ضرورت په کار راځي. هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه
او دوی نشتا او تختیدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چام راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا موږ پانسي کوو تختې کفایل ځان سره سنبال کېښو دوی خو لاړل غار ته ودري ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته نه لګي اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې ودري فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کم ځای دي یو غار دی خو صاحب غلې به اردو ګوري اوده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي چې بادشاه سنګ راغی او سړی غار ته وردننه کړ وی چې غار کې خو سړي اوده پراته دي سپی ورسره لا بیل دي کلبهم باسط ذراعیه بالوسیل دوی چې کله تلل نو سپی ورپسې دی نو سپی شړي هغې ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت ساتلی دی دیو جنا علماء سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه درونو ګورئ په مال به اعتماد نه کې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح تلو راتلو والا شی په بچو به اس اعتماد نه ساتي نن دې بچي دي خو چې پیدا کې والا او که د ګټې وټې لږ پرېوتې که نه به اعتماد به پې نه ساتي په قوم به اعتماد نه ساتي اعتماد به په چا ساتي د الله رسول مینه باندې په چا به ساتي الله رسول مینه دا بر جنت ته رسوي علماء سره محبت مینه دا بر جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا بر جنت ته رسوي سپی دې ولې نه بادشاہ چې راغی ویې کتل هلکه اوده دي راویښی ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړې ځان له په خپله جیل خوښ کړی دی نو چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو بیا جیل کې اچوم دا ولې ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار دا خلور پسې مکمل بنده کې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ور باندې لګي نه به تو ور باندې لګي همدې کې دننه به مړه شي عجیبه سزا تجویز کړه ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب اے زړونو اړوونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ ستا تابعدارۍ ته ورواړه اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګنې وجلی هم شو رابخولی هم شو سوځولی هم شو هر قسمه کولی شو الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه ځکه د هغې سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې وله پړه کې تجویز کړه چې راویښوه ما به دیوال ورته ووه خلکو ډېر مخالفت وکړه بادشاه ویې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدقه جیل کې دا وله ورکوم ډېره ښه ده دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خیجو مضبوط یې وتپو خیر و خلاص بادشاه لاړ سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو وینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نړولی شي د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 هم خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تیر شو ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو دا دورونه تیریږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي د حق غلبه لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده داسې ده که نه ده کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ د رزړو دا وګورئ تورنګزو کې دا غونډی وګورئ دغه کې وګورئ دا څه ورته ویلې کېږي تخبی کې وګورئ دا چې څومره غونډیان دي کې بوتان راخېږي دا بت پرست تېر شوي دي او ګوتم بد بعضې بوتان پکې راخېږي معلومیږي دا چې دا ګوتم بد والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي یو دور راغی
دغه رنګه د قیانوت زمانې نه پس خدای یو دور راوسته چې دور راوست خدای خلق ښه کړل بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلق ښه شو نیکان شو یو بادشاه راغی یو صالح او نیک بادشاه نوم یې تورتوس دی تورتوس بادشاه راغی هغه بادشاه راغی د دې بادشاه زمانه کې خلق نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بیا اسمان ته جوړی دی د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي داسې هم پکې شته خو بت پرستي ختمه شوې ده رو خلق نیکان بت پرستي خو چې دا تورتوس بادشاه راغی دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رالی دور بیا رو نږدې کېږي حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي ګرجې جوړې شوي دي د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی هر څه بدل شوی دي بوتان مات شوي دي خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي یو دل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دی به څنګه واپس جمدي کېږي دا غلطه خبره ده واپس جون نشته رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا زه به تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدله څوک یو خوا شو څوک بل خوا چاوی واپس جمدی کېدل شته چاوی واپس جمدی کېدل نشته بادشاه پریشان دی بادشاه کتابونه لیکي زړې جامې واغوستې سر سر ترک خپیب لخپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کا او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته نه د پیغمبر تعلیمات شته ختم شوي دي جاهلیت رو خورېږي بیا پروردګاره داسې یو نښه مونږ ته ښکاره کا چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت دی زاری کوي الله ته زاری کوي دی خو الله څه چل کړی دی هغه دیوال خدای غورځولی دی زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه وازدادو 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادو 9 309 سال دیوالم پرېوتی دی خو دوی دننه اوده پراته دي خدای پاک حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نشي خرابولی پروردګار لګیا د حفاظت کوي هیڅوک هم نه ورځي دې خواته دوی را پاسېدل د خوب نه راویښ هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شو څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی او سیده سر ته پروت و چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی 300 سال کې خوراک روغ پروت دی زه به بل مثال هم درکم د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجال ښار پروت و وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه جمدي کړي فاماته الله 100 عام 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله او ورسره د انګورو اوبه د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي انځر د انځر په میوو کې ډېره زر څښا کېږي 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښا کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښا کېږي هغه مقسې محفوظ پراته دا ارڅه خو د الله په اختیار کې دي که نه دا څښاوالی ولې راځي د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا ارڅه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي جنت کې یو شی هم نه څښا کېږي زه کله کله یو مثال ورکوم زیم دا ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوبه لیکن دا ماشوم نه څښا کېږي عقل خو چې څښا دي شي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډه که ته وایې چې دا څنګه په دې څنګه دی پویو د مور په ګېډه کې دا ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په ژمي کې متعله هغه ټمپریچر رسوي اوړي کې هم ورته رسوي چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوزې وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسوي
او هغه غلط ګیس اته خدای وباسي کاربن ډای اکساید ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي نه دغه ځای کې وجود دقسې خاموش پروت دی نوکان جوړېږي ویخته جوړېږي په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی یو قادیانی و زمونږ یو عالم سره بحث و مناظره وه نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی دی میرزا غلام محمد قادیانی ته مسیح وایي وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بلکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودسمات یې کوم ځای کوي نه مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کوم ځای کول هغه کموډو ښایه که نه چې کوم ځای پې ته ناست وی او واړه بول چې د کول هغه ځای راته وښایه شابه ډېران وښایه چې د مور ګېډه کې دې پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تاله دلته بندوبست کولی شي هغه لالته نه شي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قومه پې خدای پاک راپورې باسه که نه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وی چې لکه څونه ټیم به زمونږ د خوب شوي رو خبرې کوه بر څوک ونري د قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي یو شپه به ابل ورته وی یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم به قرآن شریف کې الله وی یو وی چې یو شپه بل وی الله ته پته ده دا دویم ټیک وی چې الله ته پته ده د یو ته وی داسې کار وکړه جامې دې بدلې کړه دا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسکا طعام پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راونړی هلکه څوک ونه ویني جامې بدلې کړه بیس بدل کې جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی ښه خبرې هم په زور ونه کې غلې غوندې ووته چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله 9 میاشتې د پاسه ښار نقشه خو بدله ده ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وي ما اورېدلي چې دا دروازې به د شپې ماښام بندولې او سهار به یې کلاول چې په دروازې ته وکتل بر یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی یا دې دروازه باندې خو بوت ولاړو دا خو بوت نشته داسې دي غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې لا اله الا الله لیکلې شوي دي هلکه دا خو زمونږ همغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده څه څه مسله ده زه جوړ خوب وینمه دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخین هم لیکلي هلکه ودرېږه لږ زور ورکومه چې ویښ یم کودیم ښه ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغې اوس دې پټ پټ رورو پټ پټ کېږي څوک نه پېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژنده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ مې کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولې یو سم یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه ویې دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که نه بدلې شوي دي اوس لکه زمونږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د ده ورغه روپۍ نوټ چې اوس دې راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه او په پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي
چې وی کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانه مونته راغه بل ته خوري بل ته خوري بل لکه دا سړی اغلا کړی دا او یا خزانه مونته ده سړی گرفتار سړی کلک د مټین خزانه دې کم دې مونته جی خزانه مې نه ده مونته مال ډوډۍ راکې اوږي ما او مال ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونته یاد اغلا کړی ده پیسې راو باسا زه خایه غني بادشاہ ته دې پیش کوم یا خدای اوس د قیانوس ته مې پیش نه کی دا څه پیغام وړې ده نه جی نه ما خزانه نه دا دروغ وای خزانه کم ده او پلار کمی خبر شو پلار وی قبر کې پروت دی تر کمی خبر رونه کمی خبر وی بچ تا غلا کړی ده دا څه پلانجه وړې ده یو نه نیسی بل نه نیسی دیم غریب ځان ته حیران دی سو کوی لکه ګوري خبره پټای درنه خزانه مونته خوال نه وای سو کوی ځان د قسط لیونه کړی دی دا خبره غړې وړې کوي چې پلار مې دی اورور مې دی او تر کم دی نوم دی خایا پلان کې مې نوم دی پلان کې مې پلار دی پلان کې محله کې اوسې روغې کلی ونه پلان کې محله کې پلان دی په دغه محله کې کم دی اوسې دی ځان د قسط لیونه سړی ونی وویني و بویته او خلک مور پسې دی اله ګوله جلوس ته چې پاگل دی څوک لیوه څوک خزانه مونتره څوک ګړې وړې وای سړی نیغ بوتل دی او بادشاہ ته تورتوس بادشاہ ته ور مخامخ کړی او بادشاہ دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نه خراب پیښه کې چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې وی مني دی پې وردن نه وی بادشاہ سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپیږي چې دا خو هغه بادشاه نه دی د قیانوس خدا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې وی چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا بادشاہ سوچ کې پریوت هلکه اوس هغه فایل راو باسه بادشاہ سره خو فایل پروت دی تخته راو باسه تخته یې وکتل او پیش ملکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژنئ څه نوم دی دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلان کې د کم کلی د فلان کې کلی بس پرېږدې سړی ټیک وایي وی دا اغا لکان دی چې 309 سال مخکې رک شوی دی دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دی بیګا تلیو په غار کې ودیو بیګا خبره دی رستو ده بیګا خسره بیګا تلی دی ټول خار بدل دی د کم بادشاہی و بیګا وی د قیانوس پته خو لګي کنه چې جناب بادشاہی کله تیر شوی دی او دا هغه مخکې چا بادشاہي وه خلکو ته خو د قیانوس نو معلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاہي 309 سال مخکې تیره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلان کې قوم قبیله تختې راویسته فایل راوت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کېنه بادشاه نه ولې تختې دی د قیانوس نه هغه مشرکو بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی خو 309 سال مونږ خوب کړی دی بادشاه قوم ته وی راځي اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله دا خلک الله وده ساتلی دي 309 سال او خدای پاک واپس روح کړل دقه رنګې به پروردګار مونږ مړه کي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کي د مکې مشرکانو به دا ویل ایزا نبی علیہ السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو ویسته سوی چې دا به واپس جمدي کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدي کېږي ایزا کنا عظاما وترابا ائنا لفی خلق جدید او اباؤنا الاولون دا به واپس جمدي کېږي الله وی بالکل تبم جمدي کېږي واپس تا دا پلار و مور به واپس جمدي کېږي چې کم ذات د نیست نه د نش نشته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کمه ډانچه چوره ده غوښه پې نشته صرف هډوکې دي هغې نه واپس جمدي کولی شي که نه شي جمدي کولی الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار له رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو د قیانوس راغی زه ورځم چې لا ولې پوی کم وی ډېره ښه ده دی په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یار وره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سر وی 309 سالم نیک بختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه
بادشاہ راغلی سره د وزیرانو او بادشاہ مسلمان دی، وزیران مسلمانان دي، ګرجی جوړ دي، د الله عبادت پکې کېږي. دی روتل، واپس راغلل. چې روتل د ټولو سره ملاقات وشو، د بادشاہ د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاہ ته وی چې باس دا مهرباني وکړئ مونږ به راځو تاسو له، خو تاسو مونږ پرېږدئ خپل غار ته. دی کې مونږ 309 سال پاتې شو. الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده. ځکه د الله نه یې غوښتې دا وه، الله نه وی ربنا آتنا من لدنک رحمتا. دغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا. خدایا مونږه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي. نو د مونږ دعا خدای قبوله کړه. مونږ به دې غار ته ننو، ځای به هم دی، بیا به راځو درله. هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته سا وایستله، فوراً په الله خوب راوسته او پروردګار ته سا وایستله. الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده تاسو ورشئ. سړي خو رانوتل، سړي پراته دي، مړه پراته دي. نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی، په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی. اوس دا غار کوم ځای کې دی؟ نو دا علماء پکې لوی اختلاف دی. الله خو یقین پته نه لګي، الله ته پته لګي. څوک وایي چې پروم کې یو غار دی، پروم کې او هغې کې یو غار دی. تفسیر قرطبي لیکلی دی، په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي. تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري. اندلس کې غرناطه یو ښار دی. دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري. نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي. څنګه لاشونه؟ داسې ډانچه چې د غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي، هم غوښه شته هم هډوکي شته، او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي. خو دې یقین نه کوي، وی اسپتن لګي چې دا څوک دی. غارم شته، د جومات آثارم شته، ممکن ده چې دا هغه کسان وي. نور حقیقت نه رب العالمین خبر ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد لاړم. وی چې لاړم نو خلکو چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي. نو حضرت معاویه صاحب وی چې وردن نه کېږو چې تماشې وکړو چې څنګه دي. وی ما ورته ووی چې نه مه وردن نه کېږه، ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي، الله قرآن شریف کې فرمایي چې وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي، داسې پراته دي او د وده دي. ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، وی زه ښي او ګس طرف ته اړوم راړو. وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید، او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی. لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. که ورلې که نه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي، به پتې راوتښتې. نو الله قرآن شریف کې داسې وی نو مه ور نشي ورتلی، که ورلې نو روب به در باندې راشي. حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردن نه کوم چې پته ولګي. نو یو څو کسان یې وردن نه کړل. نو چې وردن نه کړل نو خدای یو سیلی راوسته. داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راوتل، راوتښتېدل. دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده. شام کې یو غار دی، شام کې په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته. لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته، اردن کې. او ما ته مخکې ویل چې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو، زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته. نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی یم. نو په غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سی دی، نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی. نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي. او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا په 1963 کې خودی شوې ده. نو هغې کې دا پیدا شوې ده. بهر کیف کوم بادشاه چې مسلمانو د هغه نوم دی، دا نومونه یې عجیبه غوندې دي، بیدوسیس بادشاه. او د دوی نومونه چې کوم دي نو نومونو کې اختلاف شته، خو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلی دي مکسلمینا، یملیخا
مرتونس، سنونس، ستارینونس او زونواس او کیس توتویونس. دا نمونه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ما ته نه یادېدل ځکه مې تاسو ته دغه دا نمونه هغه لیکلي. دوی شمار الله ته معلوم دی، د شمار ذکر نشته، خو دا مفتی شفیع صاحب چې کوم لیکلي دي نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د 7 کسانو نمونه لیکلي دي. چا د 7 لیکلي دي، چا 9 کسانو نمونه دي. قرآن شریف کې الله وایي الله اعلم بعدتهم. قرآن شریف کې الله وایي چې د الله د دوی په شمیر باندې خبر دی چې دا څومره دي او څومره نه دي. نو دا واقعه ده چې الله تعالی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه هغې ته بیان کړه. او دویمه واقعه ورته د دغه بیان کړه، دویمه واقعه ورته د دغه بیان کړه ذوالقرنین. او درېمې ورته د روح متعلق جواب ورکړه، لیکن هغه سپیرو بیا هم هغې د پاسه انکار وکړه. سپیره خلک بیا هم سپیره وي. بهر کیف ده خو ما وخت ختم دی تقریبا. حافظ صاحب چې دی زمونږ مولانا حسین علی جان صاحب د ده مونږ سره محبت دی، د له خدای ډېر ښکلی علم ورکړی دی او تاسو ته ترجمه کوي او مونږ سره مینه ده. نو کله کله په دې ثواب کې مونږ هم دې شریکوي او تاسو هم شریکوي. زه خو ډېر خوشحاله شوم چې دومره ګڼ تعداد کې تاسو کېناستلې.